تازه خبر افغان ښځو نن یو ځل بیا د طالبانو پر ضد په کابل کې مظاهره وکړله. ښځو له طالبانو څخه څه وغوښتل، تازه یې څه ویلي دي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته مظاهره وکړه. یو شمېر ښځو نن یکشنبه په کابل کې د ښځو چارو د مخکینی وزارت په مخ کې چې اوس د امر بالمعروف په وزارت بدل شوی مظاهره وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ښځې د وزارت مخ ته راټولې شوې وي، خو له یو سړي سره تر لفظي مشاجرې وروسته ولاړلې. وایي اعتراض یې 10 دقیقې و. دغو افغان ښځو او نجونو د ازادۍ، کار او تحصیل شعارونه ورکول. د دوی په یو شعار کې لیکل شوي وو په کومو ټولنو کې چې ښځې فعالې نه وي هغه ټولنې مړې دي. طالبانو د ښځو چارو وزارت لوحې لري او په ځای یې د ارشاد، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوحه وځړوله چې په دې کار سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان پارېدلي او مظاهرې یې وکړي. په یو بل اقدام کې شاوخوا 30 ښځو چې اکثریت یې مخکینی حکومت کارکوونکي وي په کابل کې وي زمینۍ کې خبري کنفرانس ورکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې د ښوونځیو او دفترونو په ګډون عامه ځایونه د ښځو په مخ کې خلاص کړي. اسوسییټډ پریس د دغو معترضینو له قوله لیکلي که هغوی ته د کار او ټولنیزو مسایلو کې د ګډون فرصت ورنه کړل شي هیواد به پرېږدي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کابل سرپرست ښاروال حمدالله نعماني په خپل لومړي خبري کنفرانس کې د ښاروالۍ له ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر امر ثاني پورې کارونو ته ولاړې نشي. ښاغلي نعماني وویل یوازې هغه کارکوونکي چې نارینه یې کارونه نشي کولی لکه د ښځو د عمومي تشنابونو مسؤلینې او صفاکارانې او د انجینرۍ او طراحۍ د برخې کارکوونکي کولی شي کارونو ته راشي. طالبانو همدغه راز اعلان کړی دی چې په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا وي. طالبانو لا د ښځو د کار، تعلیم او مدني حقونو په اړه کومه تګلاره نه ده اعلان کړې، خو په مخکینی نظام کې له 2000 لومړي نه تر 1996 کې ښځو ته دا حقونه نه ورکړل شوي. لیدونکو په مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.